میدان وردګ ولایت کې سږ کال د ځمکې لاندې اوبو سطحه د تیر کلونو په پرتله ښه شوې چې له امله یې بزګران او د سیمې اوسیدونکي د اوبو رسولو او حاصلاتو په برخه کې خوښ دي. دوی له اړوند ادارو څخه غوښتنه کوي چې د اوبو مهارولو لپاره چیک ډیمونه جوړ کړي او د ژورو څاګانو په خپل سر کیندلو مخنیوی وکړي. لله الحمد سږنی کال ډېر ښه کال و د اوبو له لحاظه سږکال بارانونه زیات و اگر که زمی واورې ونه سو خو بیا بارانونه زیات و پسرلي کې بارانونه ډېر سو د اوبو سطحه ښه وله نو اوبه ډېرې راغلې نسبت دغو تېرو 8 کلو کې په دې اندازه باندې اوبه نه وې اوبه ښې وې د اوبو سطحه نسبتا نورو کلو ته ډېره ښه وه. چیک ډیمو کې خو ډېر ضرور دی کروندګرو دپاره د وطن د خلکو دپاره د مالدارانو دپاره ځکه د افغانستان اقتصاد یا افغانستان یو له هغو هیوادونو نه چې هغه اوس په پرمختیا کې ده اوس فلحال تازه پرمختګونه پکې کیږي او دا یو هغه هیواد ده چې اقتصاد یې په کرنه او مالدارۍ باندې متکي ده. نو کله چې د یو هیواد اقتصاد په کرنه باندې متکي نو هغه طبعا اوبو سره رابطه لري او کله چې اوبو سره رابطه پیدا شي باید حکومت یا دولت د افغانستان په فلحال وخت کې دې برخې ته ډېره توجه وکړي. دا د اوبو سطحه اوس هم کته تللې ده د ژورو څاګانو او نور هم کته ځي زیانونه خو زیات لري خو خلک هم مجبوره دي مصرف کوي زیات مصرفونه کوي تخمونه قیمت دي. ما خپله دغه کچالو من 200 روپۍ ما تخم اخیستی او اوس مې 15 ته خرڅ کړي دي دا به زه چیش نه پوره کړم څه اوبه نه وي مجبوره یم څه خلک وهي بیا یو ساعت په 1500 افغانۍ باندې اوبه موږ ته راکوي. د دې خو دولت کولی شي شکر الحمدلله دولت ښه ده انشاءالله خو دې چک ډیمونه به جوړ شي هره ولسوالۍ کې باید حتمي یو دانه وي د اوبو سطحه که ژورې څاګانې وي او که دا نورې وي بلکل د اوبو سطحه ښه کېږي بیا ضرورت هم نه پیدا کېږي څوک څاګانې وباسي او که څاګانې وباسي هم ژورې هغه نو دومره زیمونه کوي هغه چک ډیمونه اوبو سطحه پورته راځي. کله چې هغه نور بوکۍ هغه پیدا شولې د اوبو سطحه یې ټیټه کړه لاندې والې موږ شنې وچې شولې کارونه مو اوس دا پیچې برمې پیدا شوي د اوبو سطحه بیخي ټیټه کړې روزمره نیوله خلک دغه سره مشکلات سره مخامخ دي نیوله هغه څاګانې چې مثال خبرې په بوکا باندې ویلې دي مثال خبرې په باندې ویلې دي یا شپږ متره باندې هغه په دوشو په حالت کې دي. د میدان وردګ ولایت د سیندیزې حوزې رئیس د دې ستونزې د حل ډاډ ورکړی او وایي چې هیڅوک نشي کولی په خپل سر ژورې څاګانې وکیندي. هغه زیاته کړه چې په ځینې سیمو کې د ضرورت او منظم پلان له مخې سلګونو کسانو ته د ژور څاګانو د کیندلو جوازونه ویشل شوي دي. همدارنګه سږ کال په مختلفو ولسوالیو کې په څو چیک ډیمونو کار روان دی او ډېر ژر به یې پرانیسته وشي. دا ستاسې وینئ سږ کال الحمدلله مورښتونه یا بارانونه ډېر زیات دي د دې بارانونو د برکت په واسطه باندې سږ کال د میدان وردګو د ولایت یا د افغانستان د نورو ولایتو د ځمکې د لاندې اوبو سطحه ډېره ښه ده. تېرو کلونو کې خلکو په ولایاتو کې په خپلو خوښو او بې د حکومت اجازې نه ژورې څاګانې والې د 1402 کال یا د تېر کال راهیسې د افغانستان د اسلامي امارت د اوبو انرژۍ د وزارت لخوا څخه ټولو ولایتونو ته سیندیزو حوزو ته مکتوبونه صادر شوي چې دې نه وروسته څوک بې جوازه خپلې ژورې څاګانې ونه وهي. موږ تقریبا د 200 شاوخوا یا 250 جوازونو شاوخوا خلکو ته جوازونه ورکړي دي هم د زراعت په باره کې هم د څښلو لپاره او دا یادونه وکړو چې دا جوازونه هم ورکړي ډېر د سید آباد ولسوالۍ خلکو ته ورکړي د هغو د اوبو ضرورتونه ډېر زیات وو. دا ژورې څاګانې د اوبو د سطحو باندې مطلب منفي تاثیر کوي خو دې اخبار چې هغه منفي تاثیر زیادتونه کې د اوبو انرژۍ د وزارت لخوا څخه داسې ترتیب جوړ شوی ده چې داسې فصلونه چې هغه ډېرې اوبه ولري مثلا سبزیجات و بانجان دا شیان د هغو لپاره ځان ته لایحه او ترتیب جوړ شوی ده او هغه فصلونه چې کمې اوبه غواړي د هغو لپاره ځان ته ترتیب جوړ شوی ده او دا فیصله شوې ده چې میټر لګونه باید خلک حتمي کړي او میټر ولګوي د میټر په واسطه باندې د جرب باندې موږ اوبه تقسیم کړي دي په هغو ترتیب باندې چې اوبه ولګېږي او د ذخیرو لپاره تغذیې لپاره هم د وزارت لخوا نه تصمیمونه نیول شوي دي بیا انشاءالله د اوبو سطحه ډېره زیاته کته نه دي. د باراني اوبو د ذخیره کېده او د ګرځولو لپاره د اوبو انرژۍ د وزارت لخوا څخه د چک ډیمونو فیصله شوې ده چې چک ډیمونه باید په ساحو کې جوړ شي او تېر کال موږ کوم چک ډیمونه په ولسوالیو کې جوړ کړي دي هغه خو تېر کال لاسته راوړنې وې سپره ولسوالۍ کې مې یو چک ډیم د وزارت بودجې نه جوړ کړی و او سږ کال په دایمیرداد او په بېسودیو کې
د امارت بودیجه باندې موږ یو چک ډیمونه شروع کړي دي. هغو کارونه الحمدلله پای ته رسېدلي. راتلونکي هفته کې به انشاءالله د هغو تسلیمي مراسم وي. په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د اوبو کچه ټیټه کړې چې له امله یې سیلابونه زیات شوي چې سیلابونو بیا ډیری هیوادوالو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.